د بلوچستان کلنیزه بودیجه د خزانه صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وړاندې کړله. مالی سال 2020-21 के अखराजात का बजट का कुल हजम 465.528 बिलियन रुपए है, जबकि आमदन का कुल तखमीना د مالی کال 2020 او 21 ټول حجم 615 اربه 250 کروړه روپۍ دی. د آمدن اټکل په دې کې 308 اربه روپۍ سوی دی. میر ظهور بلیدی پر مخ زیاته کړله چې د 2020 او 21 لپاره په دغه کال کې د خسارې اندازه 8 اربه 1.8 کروړ روپۍ ده. साल 2020-21 के लिए बजट का खसारा का तखमीना 87.614 बिलियन रुपए होगा. د مرکزی حکومت له لوري به ودوی ته 302 اربه روپۍ ورکول کیږي. د پرمختیا لپاره 113 اربه روپۍ شودل شوې دي. مالی سال 2020-21 में शोबा तालीम की मजमूई तरक्याती मद में 9.107 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 51.873 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं. تر ټولو زیات پیسې د تعلیم لپاره شودل شوې دي چې 80 اربه روپۍ دي. د صوبې ټول آمدن 40 اربه روپۍ ظاهر کړل شوی دی. د باندې مالی ونډه 10 اربه روپۍ ده. د پرمختیا د پروګرامو لپاره 18 اربه روپۍ د مرکزی حکومت څخه دي او د صوبایي د پرمختیا پروګرامو لپاره 1.6 اربه روپۍ دي. د عامه خدماتو لپاره 10 اربه روپۍ شودل شوی دي. په ټولو صوبه کې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره 48 اربه روپۍ ځانګړې کړې دي چې د تیر کال په پرتله باندې 4 اربه زیاتې دي. د خزانه صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی وویل چې د کرونا د وایرس له سببه د روغتیا بودیجه 200 کال 10 اربه روپۍ شیده چې د تیر کال په پرتله باندې 9 اربه زیاته ده. په دې کې به په کوټه ښار کې د 10 بسترو یو هسپتال هم جوړوي. د کورو د جوړولو لپاره 14 اربه 19 کروړه روپۍ ټول یې شدي. د ټولنیز تحفظ لپاره 11 اربه او د ضلعو د پرمختیا لپاره 15 اربه روپۍ شودل شوي دي. د لوبو د کلتور او دغه ډول د مذهبي امور لپاره 3 اربه 10 کروړه روپۍ شودل شوي دي. مالی سال 2020-21 में 8 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए ग्रांट एंड एड की मद में 3.94 बिलियन रुपए रखे जा रहे हैं. د اتو یونیورسيټانو لپاره 3 اربه روپۍ ځانګړې کړې دي. په 14 ضلعو کې به ډیجیټل لایبرریانې هم جوړېږي. د خوراک د خوندي ساتلو لپاره 3 اربه روپۍ په بودیجه کې ښکاره کړې دي. په مالی بودیجه 2020 او 21 کې 6840 نوي ملازمتونه به هم ورکول کېږي. د سرکاري ملازمانو لپاره په تنخواه کې هیڅ ډول اضافه نه ده شوې، خو بیا هم د روغتیا د صوبایي څانګې لپاره په ځینو شانو کې اسانتیاوي ښکاره کړې دي. حمید سمسور وی ډیوا کوټه.